ګوره ډالر ډرامه راکړو چې دا هغه ورکه کړه چې ډېر ورته خپایي د برګنډۍ سترګې کړکینه ارجواتې کا مړ مې په لګاتې کا جانانا د اوازونه د بلبل دی جانانه ګل دی وزیرستان د غرې سرینا وطن تروشه دکانداره ماته چې پکول را جوړوي لمنې کا پرې پرې د ودان تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې او ښه احترامات مو منئ په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ وئ دا ځل موږ ګربز ولسوالۍ ته او د ګلانو کیمپ چې کلونه وړاندې د شمالي وزیرستان څخه د راغلو کډوالو پنډغالی و او مخکې به دغې ځای ته ډېر سیلانیان راتلل او اوس هم راځي په اخترونو کې همداسې مازدیګر کې تاسو ګورئ چې دلته ډېر رش وي او دوکانونه د بېلابېل خوراکونه دی پخوي خو د دوی دغه د ژوند او خوند یو رنګ په دې کې دی ما مخکې مو ویلي و چې دا وزیر یا کوم خلک چې دلته راغلي دي په دوی ډېر ظلمونه شوي دي یا تکلیفونه یې تېر کړي دي خو مین نکته چې دا دوی د ژوند خوند رنګ نه دی هېر کړی لکه د خپل سرونو او جامو وسکټونو دوی د دې ډېر شوق پالي او د دې شیانو ډېر مینوال دي سړی ماشي ما نوم ګل محمد دی څومره وخت کېږي چې دلته ژوند کوې اوسېږئ 3 څلور میاشتې کېږي مخکې نه وې راغلی مخکې راغلی وې اوس بیا راغلی څومره خوښ یې د سیمې خلکو نه د حکومت نه یا د ځایي خلکو ډېر خوښ یې سیمهییز امن دی امنیت دی مرستې له شکر نه لږ شوله کنې مرستې راځي هر شی موږ ته میلاویږي خو هېڅ بیا نه لږ شوي چې موږ سره بیا مرسته وشي مرسته دغسې شی نه کوي بس د مرستې لپاره خو څه وکړي چې نه خو چې غریبان ته نه پیسې شته چې کاروبار وکړي مرستې خو ډېر شیونه راتلل څه یې درکول پیسې راتلل اوړه راتلل اوړه ساماني راتلل ګل دې سرګې ټومبلی دا خو شوق نه خپل دا خو په زړه کې خوند ورکوي خو ونه شي چې ریغ وي نه خو چې په غېږ کې په ونه کې دا غوړه شي دا خپل ته خوند ورکوي شوقي ګلونه شوقي دغسې نېر وخت یې سوتلی دي که دغه دا شته نه شته خو ډېره مننه حاجي صاحب ستړی مه شې نوم دی نوم یې درجان ادرجان ته د کوم ځای شمالي وزیرستان شمالي وزیرستان یم څومره وخت کېږي چې دلته روغلی یاره 4-5 کله شپږ شي څه کاروبار سیستم څه هېڅ کاروبار نشته پیوز خرڅوي بګۍ چلاوي همدا کاروبار دی بګۍ څه وي بګۍ د الګاډۍ الګاډۍ دولی چلاوي که به زور شي نه دولی چلاوي پیوز سره کم ته دلته پیوز د دغه که د خدای شه په بازار کې د آینده یو من وکي بیا هغه خرڅ کې 2 روپۍ 3 روپۍ پکې وځي بیا بلر وکي من مرستې څرګې دي مرستې د آینده ستې چې کله ارڅي کله نرڅي د آینده خوند یې نشته خو مخکې خو ډېرې مخته ډېر تللی خو دا څه وخت بند شوي دي خلک ډېر سره تنګ شوی دی پوس وړی که نه وړی که دولی پوس پوس دې نه شي وشتی موږ خو وطن داسې دی چې هغه شوی دی خراب شوی دی امن نه دی دلته دله امن دی دلته سرګې خوښ یې نه دله ښه خوښ یې خو چې مرستې راسي او که د خدای خوښه وي کاروبار شي ستیغونه خوښ شي په د مرستې کې چې ډېر کې څه شی خوند کوي پیسې افغانۍ دي ډالر دي پیسې خو ډېر سرد نه سي خو د افغانونو ریګ دی په دا دي نه ډالر دیر کوي که افغانۍ دي ډالر چې روسي ډالر روکوي چې افغانۍ روسي افغانۍ روکوي دا خبرې چې تاسو ته وایي مثلا یوه مؤسسه روغله چې تاسو خوراکي مواد غواړئ که ډالر غواړئ څه شی غواړئ ډالر ډرامه راکړو نو د هغه ډالر یې بیا خوراکي مواد وخولی کاسې هغه خوند درکوي نه خو هغه خو په خولی خو خیر دی لوټ خوند درکوي لوټ ډېر خوند درکوي داسې یای چې لوټ وي که نه هستې غونډه ټوله وزرې دا غونډه پکې ورځي کېږي بیمور پکې ایسه و که د خدای خوښه یوه سکاټ پکې وکړې کپړه پکې وکړې تاسې د دستور شرای لکه پګړۍ به د کېږي نه خو ځون ته مسله دلته کوي څه رقم ته یې دا ودونه جرګه شي یا وده شي چا یا مړی شي خدای مکړه خو هېڅ داسې دی چې مخته خمیش که د خدای خوښه وي دغه ورو پې کړي د میټرو ورنیول څه شی ورنیول خو هېڅ هغې نه کیسه وتل دو شا بچیون دي شته شته الحمدلله یاره خو د خدای د ایمونه دي څلوېر دي همیش ته دا خلکه د نفوس ډېروي هغه یې نه کي داسې چې مقصد څه یې وژړول
ته څرګې څه ماشومونه یاره خو بدنه دردلستی به وستیدو هغه کام نه دي نه خو که کم دی خو ستی نه راستی داستی چې بیا سړی خارو پیږي بدنه زړېږي مرستې نه وي چې مرسته نه وي خواروک شوکته نه وي زدي که نه ډېره مننه حاجي صاحب څه غوښتنه لرې مینهوال اخیستولو نه خوښ نه ښه به ناخوښي به داسې مرسته غوښتنه ما کنې راوکړه مرسته خداینده مرسته چې شریکو دغه ریپل ډالر خداینده غچ روري مرسته روري دغه تنگ تغییر خلکو پکې برابر شي ډېره مننه حاجي صاحب درنو لیدونکو موږ همدلته ګلانو کیمپ کې موقعیت لرو یو ډېر بهترین شی چې د وزیرو او په عموم کې د ګربزو د دوو شیانو ډېر مینهوال دي یو د شودوچ او بل د زلیبۍ نو دوی سره به دغه یو چایخانه ده ډېره ساده کلاسیک غه لري بڼه لري د سره به وغږېږو حاجي صاحب ستړی مه شئ نوم دې چې دی اکرم الله حاجي صاحب څومره وخت کېږي چې دا دکان لري یاره دا 4 کاله وشول 4 کاله بله مرکه دی چې ما سره کړې وه ډېر لرو ځایونه خلک راغلي وو جی او بالکل که درته په یاد وي بالکل دغسې ده جرمني نه امریکې نه چاته وویل خپله دغسې ده بالکل دوی ته ډېر لرې لرې نه خلک راځي او الحمدلله چای څرنګه د چای نه که لږ وغږېږي سعودي چای خو بس داسې ده چې بس یو ورې مشاوري ده که نه چې دا وشي نو الحمدلله کوشش تا مونږ دا کوو چې خلکو ته ښه شی میلاو شي ګټې مقصد مې ډېر نه وي پیسې مو هغه خو پته نه لګي نو سامان ډېر قیمت ته که نه پیدا ډېره کمه راوځي خو الحمدلله سودا په 8000 اوه 5000 دلته نه را د خلک چې خوشوي څه رقم سیستم دی لکه دلته خو د اکثر د مونږ د خپل د ګربز قوم یا د مونږ د یو شای که نه د کې هېڅ فرق نشته اکثر د سعودي چای مینهوال ډېر دي نه راته شی پخوي دلته دا د باندې سپین ساري ورېښه چې کیمه ده دا ډېره مشهوره ده زموږ څنګه ډېر لرې وایي چې د کمرمن غوښتنه تر شی دې طرف ته یې وخوري تر ورشه حاجي صاحب دسته دا څه رقم پخېږي لکه دې سیستم دغه پخول خو لږ مشکل غوندې تقریبا داسې 24 غنټې وخت اخلي که نه چې پخولې باندې 24 غنټې لګېږي خو نه راځي که نه دا تازه هر لکه نن یې چې برابره کې سبا ته پخوې نو پخوي همیشه تازه الحمدلله پته کېږي نه دا خلکو شکایت نه لري چې نه هېڅ شکایت نه لري هر سړی ډېر په خوشحالۍ سره یې خوري که نه خو ډېر لرې لرې خلک یو دودپتي ورته وایي بل څه ورته وایي یو دودپتي دی یو دغسې ساده چای ده که نه شودی نو موږ نه چې څوک وغواړي شودی دودپتي ورته جوړوي څوک وغواړي ساده چای ورکوي دا ساده چای کې اوبه نه وي او ساده چای کې اوبه وي او په شودی کې دودپتي کې بیا اوبه نه وي ډېره مننه ډېره مننه ابد الله مې خوشحاله کړي ښه وخت ولرئ موږ همدلته موقعیت لرو حاجي صاحب سره وغږېدو د شودوچي په اړه چې دا ډېر مشهور ده ما مخکې هم ویل زلیبۍ شودو چای دا د وزیرو ډېر خوښېږي که نه ده همداسې ده نو دلته ډېر مشهور چای ده په دې کیمپ کې د څو کاله کېږي چې پخېږي او ډېر ګڼ شمېر مینهوال راځي ستا نوم څه دی فریدالله ته کوم ځای زه دغه بریخیل یې دلته څه دا کیمپ ده یې میشودالله مشاوي څرګه د چای د وزیر سره د مسافر شدید سره رویا سره والله د سره همیش رویا داسې دی چې همیشه مې ورېڼو په سترګه ورته کتلی دي ډېر قدردانۍ به کړی دی همیشه مې احترام ته لري همیش ورېڼه دي د دې سره داسې جنجول څه خبرې دا خو نه کوي یاره نه دی سفره داسې چې موږ ملک ته راغلي یاره بیج هر وخت مزیر په سترګه ورته کتلی دي احترام ته لري د دې سره به د ښې بعد شي همکاري کوي والا همکاري ورسره کوي چې هم خدای کې هم شریکي چای څرګه ګربز چای ډېر خوښي والا چای خو ګربز دغه غادای مشهور ګربز په شودې چینې دي د ژبه یې ډېره غدو زه خپله ګرباز یم نه شي یلی والا دا ګربز وزیر لهجای وادو اصل کې لکه ګربز وزیر چې دي وزیر ګربز په غاټه کې پیوای سوب شوي دي نیم ګربز عیسا کې سپوز غاټه شته میرمشاه کې خپل زینه لري ټاټوبه لري لکه عیسا بس ډېره مننه ښه چای ته وګورئ مننه ودان تلویزیون درنو لیدونکو همدلته ګلانو کیمپ کې موقعیت لرو ما مخکې درته وویلی چې دا خلک د پاکول چې موږ تاسو په عموم کې ټول دا همدا پاکول ورته وایي ډېر شوقیان دي او په دې کې څو رقمه دي څو رقم ځنه یې واړه دي ځنه لوی دي دلته به د دکان کې
خلک هم راغلي دي، دکاندار سره به هم خبرې وکړو او دغه پکولونه چې دوی د کوم وخت نه په سره وي ولې دومره شوقیان دي خبرې ورسره وکړو. راځئ موږ سره. دکاندار کوم یو ده؟ ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. نوم دې څه دی؟ نور محمد. نور محمد. نور محمد ډېر ښکلی دکان دی د ګلانو کیم کې. دا د کوم وخت نه جوړ کړی دی؟ ماشاءالله دا خو تقریبا شي 15 کاله کېږي او زمونږ د مسافرۍ چې د وزیرستان نه راغلي هجرت ورکړی دی او تقریبا کم از کم 9 کاله کېږي چې مونږ د دغه پکولۍ کاروبار شروع کړی دی. الحمدلله ډېر په شوق سره یې وخلي او ډېر په مینه محبت سره یې وخلي. کوم ځای نه روری ده؟ دا اکثریت د کپړه چې کوم ځای نه راځي دا د پېښور نه راځي. پېښور نه. لکه یو پکول دا څومره قیمت لري؟ 4,500 3,500 په پکول پورې پار شي. دا په د اختر کې فکر کوم ډېر وځي. اختر کې ډېر زیات نه زیات وځي نمبر ورته سره وکړو. دا چې د ځنه خو وړه دي ځنه یې ستر دي دا سره کم ته سیستم دی؟ مثال دا په انچې پورې پاخته څیک 14 هوړي څیک 15 هوړي او مثال هر سړی ځون ته شهرت لري. ویښتون ډېر وي دا به ډېر وکړي او ډېر زیات مینوال دي د زلپانې. لوی تقریبا 14-17 دغه دپاره یې اخلي. دا څه انچې ده؟ دا تقریبا 15 انچې څه دی. د دې نه هم لوی شته؟ د دې نه لوی شته. دا څومره لوی دي؟ لکه مثال په دې نه لوی د 18 پورې دي. د ورځې څومره پیسې ګټي؟ یاره د ورځې تقریبا دا خو دومره پته نه لګېږي خو خیر بیا ها میشته چې ګاک روشي 15 پکوله داسې وخوالي. دا په څه دی؟ د ریټ په څه ده؟ دا دی 400 روپۍ افغانۍ. کلدورې؟ نه افغانۍ. وای ما کاروبار نه خښولي ما الحمدلله ډېر په خپل حاکم ډېر خښولي. ته وزیر ژبه نه چې د زده دي ته داسې موږ یو پیدا نه شو داسې لږ چې وایي شعر وي لنډۍ وي شعر وي انشاءالله پیدا کېږي که نه میش خو خپل دمره ښه نه دی فکر هغه دې نه دی زده چې خیاط ته ماته چې کمیز سره جوړوي نه دا مو نه دي زده کړي. دکانداره ماته چې پکول را جوړوي لمنې کا پرې همدلته ګلانو کیم کې یو. تاسو د ځوانانو خبرې واورېدې ډېر خوږې خبرې وکړې. دلته موږ سره څو ځوانان نور هم ولاړ دي. د سره به وغږېږو. ستړی مه شې. نوم دی؟ ستړی مه شه. نوم خدمت الله ګرباز د بریخیل کلي اوسېدونکی. موږ که وزیر یې؟ نه بریخیل یم. ورته خو یې وزیرې ته هسه وزیرې ته ورته ټوپۍ خو ته په سر دی ټوپۍ هم هس د وزیروله په سر دی وزیروله دی پرم سر. دا ستړی مه شه. نوم دی څه ده؟ احمد ګرباز یا د خړګۍ کلي اوسېدونکی کیم کې اوسېږم. خړګۍ کوم ځای کې دی؟ خړګۍ دغه کیم سره لنډه ده. دا خړګۍ نوم کله چاپ یې ښایي؟ دا خو داسې ګړدو وي که نه موږ دغه نه خپل به یې ښایي چې خړه ده. خړه خاوره ډېره پکې وریږي. خوند رنګ نشته؟ خوند رنګ نشته ځکه کیم در خلاص وي. کیم کې ورځ تېروئ څومره وخت تېروئ؟ والا خو ګیز راشي بس مزدګاره به رادي کنه که بوخت وي. څه کوي؟ درځیته به کوم. درځیته به کوم. او تو نوم څه ده؟ بلال. تا ګرباز دی. ته دلته څه شی کوې؟ تاسو لا یا چا رئیسونی څه کاروبار نشته؟ نه نشته. بل ملګری م زه وزیر یم. ته څه شی کوې؟ په لیګه په لیا شیرې داینه ساعت تېروي خالي چله یا کاروبار نشته. تایر ته نو سیا خوري مرسته ته هغه ورکه کړی ډېر ورته خپایي. ډالر مالر داسې یو څه کاروبار نشته چې د کیم کې چل پکې مصروف شي؟ نشته کاروبار نه. بیا کاروبار چې وکړو خلق نه میلاویږي پس صرف څه کې چې کا سامان کوي. ښه ورځې څومره مصرف کې مثلا؟ ورځې خو په فیسبوک ډېر مصرف کېږي. میرا په لایان نوسي نه فیسبوک ته فیسبوک کې ته شی خوان درکوي؟ نه داسې نوې ته ځا پکې سي ګانې مانې نېره راس پټګون پکې جګوي. دا ښه ډېر ښه که څه په ورځ کې وګوري بیا شپې روبه ورکړي. لایکینه دې شته که نه؟ لایکینه بیا ښه پرې موندي. ته ته شی کې ته لکه چې مصروف یې پکې پالش ورځې څومره پیسې ګټې ته؟ 500 خدای ته نه خدا ریغ دی که نه داسې لیا په لیا ګرځي. تجارت شته دی 500 که 50؟ موږ که 500 ښه خو 500 ډېرې دي. ورځې څومره دغه که قرضه دي دا څه دی په قرضو خواستی دي؟ دا په پریشانو ده.
سامان یې په قرضه وکړ. ښه ډېر ښه. ایستوس داسې وکړئ چې موږ د ملګري ته ووایو دا ملګري عادي ټیل داسې په یوه اوز یوه سندره خوستې وای چې کړې ووای. د برګنډۍ سترګې کړکینا ارجواتے کا مړ میں پولا گاتے کا جانانا مړ میں پولا گاتے کا جانانا د برګنډۍ سترګې کړکینا ارجواتے کا مړ میں پولا گاتے کا جانانا مړ میں پولا گاتے کا جانانا اے ولا په بلا کدی پریږدم مړ میں پولا گاتے کا جانانا ولا په بلا کدی پریږدم مړ میں پولا گاتے کا جانانا مونا د ټول عمر په پړ خوړلې دینا مړ میں پولا گاتے کا جانانا مړ پولا گاتے کا جانانا د برګنډۍ سترګې کړکینا ارجواتے کا مړ میں پولا گاتے کا جانانا مړ میں پولا گاتے کا جانانا وہ چې دا بلال میں پہ کے ناوی مړ میں پولا گاتے کا جانانا وہ چې دا بلال میں پہ کے ناوی مړ میں پولا گاتے کا جانانا پوڑ کی ماو کے دے چرگ سے بتینا مڑ میں پولا گاتے کا جانانا مڑ میں پولا گاتے کا جانانا دبرا گنڈا سترگے کڑکینا ارجواتے کا مڑ میں پولا گاتے کا جانانا مڑ میں پولا گاتے کا جانانا د لګاتې غطبیایي پښې ته څه وي چې رغ دا شیشتي شیشتي ته ووایي چې ته څه مړه وایي نو دا څه دی چې په لګاتې ووایي سره په لګاتې مړه دي نه څه وي په لګاتې د ووایي رغ د شیشتي ته ګارم چې نو دا څه مریض نه نه تلیفون ته ونه وایي نه راسوک ته نه وایي تلیفون مې ولې وایي تلیفون ته غېږه سوي خامخا غلط روشه دا سهای تو سیدو بیم تو سیمه نخوستوی انشالله تو سی یو گروپ تا پنچر گروپ تا میش کماو گروپ تا کماو 20 سرگه دا یه شتا زارت چاخل دا وی پیرادو چاو دنا ونه بسی نه 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 پنچرین د نسی داخل ډیره مننه بس تو نه ډیره مننه چې خیر مننه خو ډیل نه و سره چې ډیل بل ډلزان دغه سی ویلړو ډلزان ویلړو د ودان تلویزیون درنو لیدونکو په دې لچ تاسو دغه پروګرام خوښ کړی وي او مونږ چې راغلی و تاسو ته مخکې یادونه وکړه په ګوربزو کې د ګلانو په کیم چې تاسو شاید ټول ورسره اشنا وای مونږ د هغو شمالي وزیرستان څخه د راغلو کډوالو حال احوال پوښتنه وکړه د دوی په ژوند د دوی په زندګۍ نو هیله ده چې د خپرونې څخه خوند واخلئ زموږ سره اوسیږئ او زموږ ټولې خپرونې تعقیب